کونړ پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې د دغه ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ ټانګو سیمه کې شاوخوا 600 کورونه د سیلابونو له خطره وژغورل. د یاد ریاست د مسؤلینو په خبره دا دیوال چې پر جوړېدو یې 4 میلیون افغانۍ لګښت راغی د ټانګو کلي تر 950 پورې کورونه به د سیلابونو له خطره وساتي. دا دیوال چې کوم دی 140 متره دیوال دی او تقریبا 4 میلیونه په لګښت باندې جوړ شوی او 600 کورنۍ تقریبا چې دا د دې د سیلاب د ضرر نه الله پاک د دې دیوال په واسطه باندې بچ کړل. د دې سیمې اوسیدونکي چې د همدې خوړ له سیلابونو به یې خوب نارامه وو خوښ دي چې مخه یې ونیول شوه. دوی زیاتوي کونړ یو غرنی ولایت دی او هر وخت پکې د سیلابونو اټکل کېدلی شي. حکومت دې په نورو سیمو کې هم دا ډول بنیادي کارونه ترسره کړي. دې ته دومره ښه ضرورت و چې دغه اوبه به رالې دلته نو مستقیما زموږ کورونو به ورتللې او هغه کورونه دا د سیلاب چې موږ ته غټ خطر و د موږ د بچ کېدو کوم علاج او منډه تر لم نشو کولی چې دغه کړی مو خو دې دیوال ته زموږ ضرورت و. دې دیوال موږ سره دومره یو هم کومک وکړو چې موږ خپل خوب او خپل هغه سوچ او فکر زموږ په خپل ځای باندې شو. دا کم کارونه چې راغلي حوادثو ریاست کړل دنه موږ خوښي راضي دي خو پاینده کې موږ د مرکزی ادارو نه دا غواړو چې موږ ته نور دغه شان د پیښو او د حوادثو مخنیوي وکړي. په ورته مهال د اسلامي امارت مسؤلین وایي د هیوادوالو خدمت تجمن دي او په دې برخه کې به هیڅ ډول دریغ ونه کړي. لله الحمد اسلامي امارت د ټولو ولسونو مشکلات په نظر کې نیسي او د خپل توان او د وس مطابق چې څومره ولس ته خدمت تر سره کیږي په هغې کې شاته نه پاتې کیږي. د یادونې ده چې پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې د کونړ په ډیرو نورو سیمو کې هم دا ډول استنادي دیوالونه جوړ او پر ځینو یې عملاً کار روان دی چې په جوړېدو سره به یې د سیلاب ځپلو کچه راټیټه شي.